راځو اکسل کې نن ورځ پیژنو چې فنکشن څه ته ویل کېږي. شروع کوو خپله فنکشن. تاسو وپېژنئ اول چې وټ از فنکشن. خپله فنکشن څه ده؟ A function in Excel is a preset formula. دا تر مخکې نه تیاره شوې جوړه شوې فارموله ده. مخکې نه په اکسل پروګرام کې دا جوړ شوی چې موږ ورته فري ډیفاین هم وایو. دا مخکې نه اکسل ته ورپېژندل شوي دي، په دې سپریډ شیټ کې اچول شوي دي. بیا ضرورت نشته چې یوزر راواخلي او هغه دپاره فارموله جوړه کړي. دا مخکې نه دوی جوړې کړي دي او برابرې کړي دي. څه دپاره یوز کېږي دا؟ that helps perform mathematical, statistical and logical operation. دې په واسطه باندې موږ ریاضیکي او سټیټسټیک چې کوم موږ ورته وایو دا سټیټسټیک والا اپریشنز او لوجیکل اپریشنز موږ کولی شو دې باندې اجرا کوو. بل موږ فارمولې خبره کوو. فارموله خپله چې دا موږ ورته جوړو. فارموله چې ده دا موږ خپله جوړو. دا مخکې نه چې کې اچول شوي نه دي، ته پرې کار وکړې او جوړ یې کړې. دا یوزر ډیفاین دی. دا د څوک چې استعمالوي د خپل نیډ مطابق موږ یوزر چې کوم وي هغه یې ځان ته جوړوي. فرض کړه موږ راخلو چې سم چې دا خپله یو فنکشن ده. دې په واسطه باندې موږ جمع کوو. تر ټولو زیات استعمالېدونکی فنکشن چې کوم په اکسل کې هغه سم ده. سم څه دپاره یوز کېږي؟ موږ دې باندې چې دا جمع کوو. موږ ویډیوګانې پرې جمع کوو، دوه ویډیوګانې پرې جمع کوو، نو موږ سم یوز کوو. اول موږ څه کوو؟ ایکول سم ولیکو، زموږ سره فنکشن سټارټ شي او دې کې رینج ورکوو. فرض کړه زموږ فنکشن سټارټ کېږي له A1 نه واخله تر رینج کوم ځای پورې 18 پورې. زموږ سره دا نه دي، دا ټول موږ سره دا راجمع کوي. نو دا خپله چې دا یو فنکشن ده. خو که زه چېرته غواړم چې ویډیوګانې جوړې کړم، خپله یې ځان ته برابرې کړم، نو موږ فارموله دې لپاره جوړو. فارموله داسې جوړو چې فرض کړه زه غواړم چې A1 دا سیل راواخله، جمع یې کړه له چا سره، A2 سره یې جمع کړه، له A3 سره یې جمع کړه. یو بل ځای کې فرض کړه زما سره یو سیل ده او زه غواړم چې هغه سره یې جمع کړم. فرض کړه B4 حساب کړه، په دې ځای کې زما سره بل عدد دی کوم حساب دغه جمع کوم، بل راسره په E10 کې ده. نو دغه شانتې ته کولی شي ګډوډ خپل ځان ته برابر کړي. بل موږ غواړو پرسنټیج راوباسو. پرسنټیج دپاره ګوره موږ څه کوو؟ ایکول اول اخلو کوم of 10 مارکس چې وي موږ پرسنټیج راوباسو د سټوډنټ دپاره. نو اول موږ راخلو کوم of 10 مارکس چې یو سټوډنټ واخلي هغه راخلو، دا ضرب کوو په ټوټل مارکس کې. فرض کړه ټوټل مارکس زموږ سره چې هر څومره وي په هغه مارکس کې دا موږ ضرب کوو. بیا موږ څه کوو؟ دا راخلو ډیوایډ کوو یې په سلو باندې. نو دغه موږ د پرسنټیج دپاره جوړو. خو که موږ چېرته غواړو چې ایوریج راوباسو، سمپل ایکول ایوریج لیکو او ډایرکټ بیا هغه اپلای کېږي، رینج ورکوو. دغه موږ ته څه کوي؟ هماغه کوم رینج چې دغه موږ ته ایوریج راوباسي. صحیح؟ نو صرف سمپل خبره موږ کوو. نو ضرورت نشته چې ډیپ لاړ شو په دې کې. نو فنکشن چې دا له مخکې نه فري ډیفاینډ فارمولې دي، مخکې نه په اکسل کې اچول شوي دي. بس صرف موږ د دې چې کوم مهم کی ورډز دي هغه یوز کوو. په دې کې موږ میتھمیټیکل، ریاضیکي، سټیټسټیکل او لوجیکل اپریشنز موږ په اجرا کوو. اول لوجیکل باید تاسو وپېژنئ. لوجیکل ټرو او فالس خبره کوي. صرف لوجیک ته چې کله خبره راغله نو هغه منطق ده. منطق به داسې وي چې هغه به د خبرې یو جړ راوباسي چې دا خبره زموږ سره ټرو ده اور یا دا خبره زموږ سره فالس ده، غلطه ده زموږ سره. نو د دې دا جړه دوی راوباسي. نو نو چې موږ کله غواړو ټرو او فالس پیدا کړو، دې دپاره موږ اول اف وایو. اف سټیټمنټ به موږ شروع کوو. څه به شروع کوو؟ اول موږ اف سټیټمنټس موږ وایو. خپله اف سټیټمنټ چې دي دا په درې ډوله باندې دي. اول موږ سمپل اف سټیټمنټ وایو. درته وایم چې سمپل څه ته ویل کېږي. دوهم به موږ چې دا نیسټډ اف وایو. دا ګوره ډېر زیات موسټ پاپولر دي. که تاسو چېرته غواړئ چې اکسل زده کړئ، دا مو باید زده وي. هر څوک نه پوښتنه کوي، یو فارموله درکوي. ته یونیورسټۍ ته ځئ، یونیورسټۍ کې هم که چېرته تاسو افیس درته ویلی نو دا به په ایګزام کې هم درته راځي. او همداشانتې هم ډېر زیات امپورټنټ او ډېر زیاته کارول کېږي. چې څنګه زیاته کارول کېږي اوس پرې موږ محاسبات کوو، تاسو په خپله پوه شئ. بل موږ کمپاونډ وایو. ورخطا کېږئ به نه دې ټولو باندې موږ انشاءالله ښه دقیقاً کار فی کوو. کیبورډ راسره لږ ګډوډ ده. صحیح شو؟ دا درې دانې موږ وایو، دا درې ټایپه وایو. اول به سمپل اف سټیټمنټ وایو. سمپل به حساب دا شانتې وي. موږ به یو کنډیشن ورکوو. صحیح ده؟ که زما سره چېرته دا کنډیشن ټرو کېدو، صحیح ده، زه غواړم د دې ځای کې یو دانه خپل کومه جمله چې غواړم سټیټمنټ زه دې باندې فرینډ کړم هغه ماته فرینډ کوي. صحیح ده؟ هر څه چې ما غوښتل دې ځای کې ماته باید هغه فرینډ کړي. خو که زما خبره چېرته غلطېدله، فالس کېدله، بیا موږ ورته بل یو خبره ورکوو چې باید موږ ته هغه فرینډ کړي.
بیا موږ ته هغه ودانه فرینډ کوي. نو صرف یو کنډیشن به دې کې وي که ټرو یو څه به راته فرینډ کوي، که چېرته فال کېدلو بل څه به راته فرینډ کوي. زه دلته کې استعمالوم نو استعمال ځایونه ډېر زیات دي، تاسو په خپله په دې باندې کار کوئ. راځو فرض کړئ زما سره دلته کې د هلکانو د سکول مارکس دي، د مکتب مارکس دی، لیسې مارکس دی، چې هر څه کې تاسو حسابوئ. زه راځم اوس دې کې صرف د دوی ریزلټ ګورم. دا مارکس خو دلته تیار انټر شوي دي، شاید دا مارکس تاسو سره ونه اوسي. اول تاسو ځان ته یو ډیزاین کوئ، سیستم برابروئ، د هغه نه فست تاسو مارکس ورکوئ. اکثر کسان داسې کوي چې اول ډیزاین برابر کړي، د هغه نه فست دوی چې د بیا مارکس انټر کوي نو په اتومات توګه باندې هر څه سیستم هلته کې برابریږي. نو زه دلته داسې کار کوم چې زه راځم اف سټیټمنټ یا کنډیشن دې کې موږ لګوو. کله چې تاسو یو فنکشن اپلای کولو یا موږ لګولو اول به تاسو ایکول ساين لګوئ. ایکول ساين نه فست هر فنکشن چې فرض کړه زه کاونټ کاونټ مې سوري کړو ما سره ټول لیست راځي. دې کیو ګوره د ایرو کیس په واسطه باندې تاسو ډاون او اف تللی شئ. اوس ما کاونټ سره اوس کار نشته، ان شاء الله تونکي کې به دې باندې خبره کوو. اف دا اف تاسو ولګي ګوره لیست راغلو تاسو څنګه چې آی ولیکم ون لیست ما سره راځي ګوره ایرو کیس باندې خطر راځم اف دا ایرو کی باندې برازم ما اف په کار دا چې څنګه دا راغلو سلیکټ نکړلو. تاسو کولای شئ چې په خپل اف ولیکئ او بیا د شیفت F9 سره کاوس کوم چې د برس دا سٹارټ کې بریکټ او بیا چې د خپل فارمولا پکې او خپل فنکشن نور چې کوم ضرورت وي هغه پکې ورواچوي. خو نه داسې وکړئ تاسو کله ایکول اف مو آی مو لیکل خپل ورته راځي فایده کې فارمولا فرض کړه دا ټیپ بټن ما تاسو پسې پریس کړئ. زه پسې ټیپ بټن پریس کوم ما ته وایي چې ته لوجیکل ټیسټینګ څه کوي، څه ستا په کار دي، کنډیشن ستا څه شی ده، ته څه ورکوي، شرط د څه ده. زه ورته وایم که د هر سټوډنټ د هر شاګرد پرسنټیج زما سره د اضافه شو ګریټر دین ساين ده که داسې ولګوم کم شو، یعنی که زه اوس ورته وایم چې کم شو فرض کړه اویاونه کم شو، اوس ورته وایم چې نویونه کم شو، خو نه زه ورته وایم چې زیات شو یا مساوي شو له نویو سره یا داسې ورته وایم داسې خو موږ نه لګوو، موږ داسې یو کنډیشن سمپل ورکوم که د هر سټوډنټ مارکس اضافه شول یا مساوي شول له اویا پرسنټیج سره، یعنی چا چې اویا پرسنټیج پوره کړه تاسو د په دې ځای اپلای کولی شئ، مشکل نشته. نن دلته کې ما دا ورکړی داسې جی ټو ده ګوره دا جی کالم او دوه مرو ده، تاسو غواړئ په دې اپلای کړئ دې باندې هم اپلای کولی شئ. ورته سمپل ولیکه چې جی په مثال دلته کې ورته ولیکه چې دې باندې لیکم آی ټو صحیح ده، دلته کې راځو دا ختمو آی ټو په دې هم ته اپلای کولی شئ. ګوره اوس دا راغللو ټوټل مارکس چې د چا فرض کړه زه ورته وایم 4.5 اضافه و هغه پاس کړه، که چا کم و هغه فیل کړه، خو نه پرسنټیج باندې ډېر ښه راځي. کوشش مه کوئ دلته زه اپلای کوم ګوره دا پرسنټیج که د هر چا اضافه شو اویا مې ځکه وټاکل چې تاسو تر څو پرې پوه شئ موږ سره دلته کم مارکس نشته ده اویاونه اکثره مارکس اضافه دي. نو زه ورته وایم چې د هر چا مارکس اضافه شول له اویاونه یا مساوي شول له اویاو سره نو څه وکړه ګوره کامه چې څنګه ولګه ما ته وایي که چېرته دا کنډیشن صحیح و د چا مارکس اویاونه اضافه و نو زه څه وکړم بیا په ډبل کوټس کې زه ورته وایم کوټس مې سټارټ کړل کوټس په تاسو د شیفټ کوم کوټس هلته خپله شته بټن باندې تاسو ورسره هغه پریس کړئ. که تاسو ډایرکټ پریس کوئ به یو کوټ راځي نه ډبل کوټس کې زه ورته وایم چې دې ته ولیکه فاسټ چې دلته ته هر قسم میسج ورکړلو هغه میسج به پرنټ کېږي. زه ورته چې دا فاسټ ښه صحیح ده بیا کامه نو ګورئ هغه دا کنډیشن نه و فرض کړه د نمبر یې له اویاونه اضافه نه وي اویاو سره مساوي نه وي بیا څه وکړم نو ښکاره خبره ده چې دا کس راته څه کړه فیل کړه ته دا ناکام کړه دا ناکام ده دا فیل ده نو موږ څه کوو ډبل کوټس کې همدغه میسج به هم ولیکي چې فیل یې کړه ته نو کوټس پسې تاسو بند کړئ. نو اوس وګوره موږ خو دلته کاوس سټارټ کړی د کاوس باید بند شي که نه یا خپله یې بند کړه ډایرکټ ګوره شیفټ F0 سره بندېږي یا انټر پریس کړه بس دا راځي. دلته کې ګوره په اتومات توګه باندې دې کس ته څه وکړه دا کس کامیاب ده ولې کامیاب ځکه د مارکس له اویاونه اضافه دي نو بس یو ځل فارموله ولیکه او بس بیا نور تکلیف ته ضرورت نشته ده. اوس په دوو طریقو سره موږ دا لاندې په دې نور سیلز کې اپلای کولی شو. یو طریقه دا ده چې دا سیل ورسره لاندې سیل به ټول سلیکټ کړئ چې هر څومره زه ښکته ځم پرته نور نمبر یې زه انټر کوم سلیکټ کړه او کنټرول ډي ډاون سایډ ته نه ټولو باندې اپلای کړه نور ته فیلډ ولیکه باندې اپلای کړه نو ګورئ فاست دې فیل لیکلی ولې دلته فیل لیکلی ځکه چې د مارکس څو دي 88 دي 68 دي له اویاونه کم دي دا ځکه فیل ده دې ته هم فیل لیکلی ځکه د مارکس هم کم دي. همداشان دي که ښکته موږ راځو چېرته او بیا بله طریقه دا ده د دې اپلای کولو لپاره نور مې تاسو اپلای کوئ کنټرول زیډ کوئ ګوره دا بلکې ما یو ځل ولیکله نو تاسو دا څه کوئ ډریګ کوئ دې کونج نه یې ونیسئ ګوره دغه شان دي نو لیفټ کلیک به ونیسئ او لاندې به د ماوس په واسطه باندې را ډریګ کوئ دا فارموله ډریګ کوم چې هر څومره زه غواړم انټاین وکړم بس ټولو کې راځي.
مو لیدلو همغه یو فارموله مو لیکله دلته راغله. اوس که زه راځم دلته پرسنټیج ورکوم، فرض کړه یو کس پرسنټیج 15 شو، پیل ده که نه؟ یو کس پرسنټیج 80 شو، دا یې راته فاس کړو. یو کس پرسنټیج 90 ده، فاس ده. 90 ده، فاس ده. 80 ده، دا به هم فاس کوي ځکه چې ما 80 سره مساوي ورته ویلی ده، دا هم ګوره فاس شو. خو که 9 شپېته ده 90 ده ناکام سو، 15 شپېته ده ناکام ده، 2 والا ناکام ده، فاس ده، 80 والا فاس ده. نو بس ته صرف نور ته ضرورت نشته، ته صرف د الکانو مارکس انټر کوه. دغه فارمولې موږ دلته تیار ورکړي دي، دا نه دي څنګه پرسنټیج راوځي او څنګه ټوټل مارکس راوځي. ته صرف دې ځای کې د الکانو مضامین مارکس ورکړه، دا ته په اتومات توګه باندې ریزلټ راوځي. حتی به وایي چې دا خو ما پیدا کړه فاس ویل، زه پوزیشن غواړم پیدا کړم، د دوی دپاره ګریډ پیدا کړم، د هغه دپاره موږ څه کار کوو، د هغه دپاره بیا موږ نورې کوم فنکشن چې دي هغه موږ استعمالوو. ښه یو بل راځم هم د دې استعمال بل ځای کې زه ته ښیم. دلته راځم فرض کړه موږ داسې کوو چې الیجیبلیټي چیک کوو. دلته راځم او زه الیجیبلیټي چیک کوم، یعنې څوک الیجیبل ده د یو څه دپاره او څوک الیجیبل نه ده. ساده صرف یو فارموله ورته اپلای کوم، ستاسو یو څه ونه یاد کړئ. نو موږ راځو دا مثال دپاره بیل دا شان دی که او دا شان دی که، دا به لږ غټ کړو، دا به بولډ کړو، مابین ته به شي، دا به نور هم غټ کړو. صحیح ده. الیجیبلیټي چیک کوم. فرض کړئ یو کس راځي، دا د هغه سیریل نمبر ده، دلته کې د هغه کس نیم ده، ورته ګورئ دې ځای کې فرض کړه د هغه جنډر ده، او دغه ځای کې نه ده. داسې کار به وکړو چې دا به زه ختم کړم، دا به ختم کړم ځکه چې دا ځای باید ونیسي. دا 2 سیله زه اخلم، دا به موږ مرجې کراس کړو. ښه دقیقاً ورته ګورئ، دې ځای کې زه ورته وایم چې دا د نیم شو، صحیح، او دې ځای کې د جنډر ده، دلته کې به د ایچ ته راشو او دلته کې موږ ورته وایو چې دا کس الیجیبل ده او که چې الیجیبل نه ده. نور هم شاید تاسو سره ډېر زیات دي خواته واوسي، د پوسټ واوسي، د سیلري واوسي، نو تاسو هغه بیا مختلف قسمه شیان چې هر څه تاسو پرې اپلای کوئ، هر ځای کې تاسو یوز کوئ، تاسو یوز کولی شئ. موږ صرف عادي فارموله دې کې زه درته یوز کوم، تاسو ښه دقیق ورته ګورئ. دې ته به چې دا بارډرز هم ورکړو، لیکل مابین کې باید راشي، دا شانتې راشي، لږ بولډ راشي. صحیح شو. سیریل نمبر فرض کړئ اول نمبر کس راځي، د ده نوم چې دا احمد ده، او د ده جنډر چې دا میل ده، د ده ایج فرض کړه څو ده، د ایج موږ سره 18 ده. دا شانتې بل کس راځي دوهم، د هغه نوم چې دا اسما ده، او دا فرض کړه فیمیل ده، د دې ایج چې دا فرض کړه 17 ده. صحیح ده. اوس دلته کې فارموله لګوم چې کوم کسان الیجیبل دي او کوم کسان زموږ سره الیجیبل نه دي. نو د دې دپاره موږ فارموله داسې لګوو چې ایکول اف فنکشن به تاسو سټارټ کړئ، بټ نه وایي ډایرکټ سره سټارټ کېږي. اوس ما ته وایي چې څوک لوجیکل ټیسټینګ وکړه. ایج کې ما دلته ورته ویل، دا سیل مې ورته یاد کړلو چې په دې سیل کې که چېرته د چا عمر چې د هغه اضافه شو یا مساوي شو د څونه 18 دا کنډیشن ما ورته ورکړلو، نو زه څه وکړم؟ کامه داسې کار وکړئ، دا ماته الاوډ کا، دې کس ته اجازه ورکړه. په ډبل کوټس کې به تاسو خپل میسج لیکئ. که تاسو دلته هر څه ولیکل سیم هوبهو همغه شی تاسو ته په همغه سیل کې راځي. دا خو که چېرته ټرو شو دا میسج ماته راکئ، که چېرته فالس شو بیا څه وکړي؟ صحیح. ګوره که ټرو شو دا ده کاما، ګوره ماته وایي که چېرته دا ویلیو فالس شو بیا به څه کوو؟ بیا داسې وکړه چې دا مه الاوډ کوه، ناټ الاوډ، دا کس ته اجازه نشته ده چې دا څه وکړي. فرض کړه دا بلډ دپاره موږ سره بلډ اخلو، یو کس ایج ګورو، که د هغه ایج 18 نه اضافه و یا 18 هغه نه بلډ اخلو، نور نه بلډ نه اخلو، هغه ځکه ماشومان وي هغه بلډ موږ نه اخلو. نو دغه شان دی. اوس موږ راځو انټر که پسې ګوره دا الاوډ ده، باید دې ته اجازه شته چې دا وینه ورکړي. او دې ته ګوره اوس غواړم دا په دې نور سیلز باندې مې اپلای کړم، نو بس سمپل دا ډریګ کړم دی، دې نور ته ټول د ناټ الاوډ لیکلی. هغه په دې خاطر لیکلی چې دې عمر څنګه ده کم ده. فرض کړئ یو بل کس راځي دریم، نوم یې ده حبیب، او دا موږ سره میل ده، د ده ایج فرض کړه زموږ سره څو شو 20 ده. ګورئ تاسو ورته څنګه انټر کړم، دا ګورئ الاوډ کړو، ځکه الاوډ د عمر چې د 18 نه اضافه ده. بل راځي د هغه 25 نه، دا مې الاوډ کوي. بل کس راځي د هغه عمر 14 کاله ده، ماشوم ده، د نه یې کېږي
دا بل 15 دا هم نه کېږي. یو کس راځي 18 دا کېږي. 18 نه اضافه چې هر څومره وي هغه الاؤډ ده. خو که 18 نه کمېدلو هغه موږ سره نه دی الاؤډ. خدای دې وکړي چې 50 وي هم را سره الاؤډ ده. نو دا سمپل اف سټیټمنټ و چې یو کنډیشن مو ورکولو هغه نه پس موږ ټرو چې یو ویلیو موږ راخیستله که فالس بله ویلیو موږ ترې نه اخیستله. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به بیا په نیکسټ سټیپ باندې خبرې کوو.